سلامونه درنو لیدونکو، نن تاسو ته یو ښکلی قصه لرم. هیله ده تر پایه را سره پاتې شئ او چینل سبسکرایب کړئ. وایي چې د ډېرې شدیدې زلزلې څخه وروسته یو پلار په وارخطایي د خپل زوی د ښوونځي په لور ځي او په ټوله لاره ورته هغه وعده په یادېږي چې خپل زوی سره یې کړی، چې زوی ته یې ویلي که چیرې ته په هر ډول بد حالت کې راګیر شي نو زه به هرومرو ستا ژغورنې ته درځم. په همدې فکرونو کې ښوونځي ته رسیږي، ګوري چې ټول ښوونځی د خاورو لاندې شوی دی. ټول خلک د خپل اولادونو پسې ژړا او ویرونه کوي، خو دا سړی پیل کوي د خاورو په لرې کولو. ټول خلک ورته وایي بې فایده ځان ستړی کوي، هیڅ ګټه نه لري. څوک چې د خاورې لاندې شوي ټول مړه شوي دي، خو سړي ته یې خپله کړې ژمنه ور په یادېږي او خاورې په خپلو لاسونو لرې کوي. له 8 ساعتونو څخه وروسته یوه لویه تیږه یې مخ ته راځي. د هغې د لرې کولو څخه وروسته د خپل زوی غږ اوري چې پلاره زه دلته یم، زه ښه یم، زه پوهېدم چې ته په خپلې وعدې عمل کوې او ما هرومرو له دې ځای څخه ژغورې. پلار یې خپل زوی له خاورو څخه د یو څو نورو هلکانو سره یو ځای راپورته کوي او د خپل زوی د ژوند سره سره د نورو هلکانو ژوند هم ژغوري او په خپلې کړې وعدې باندې عمل کوي. نو درنو لیدونکو، قوي هوډ او اراده موږ خپلو هیلو ته رسولی شي او بیا کلکه وعده او په خپلې وعدې عمل کول موږ ټولو ته ریښتینې ثابتېدلی شي. نو راځئ خپلو اولادونو ته ریښتینې او پاکې خبرې ور زده کړو او د صداقت او ریښتینولۍ یو ریښتینی مثال واوسو.